السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د ناټو ماموریت اعلان کړی چې 4 سرتیري پر کورونا اخته شوي دي، خو د دې سرتیرو هویت یې نه دی په ډاګه کړی. د معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د دوی 4 سرتیري په کورونا وایروس اخته دي او ټیسټونه یې مثبت تشخیص شوي دي. د ناټو ماموریت همدارس ویلي دي چې د دوی مهم لومړیتوب اوس دا دی چې د خپلو سرتیرو ساتنه وکړي او د کورونا وایروس څخه یې وژغوري. د یادولو ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 40 ته رسیدلې دي چې د ناټو د سرتیرو سره دا شمېر 44 ته رسیږي. همداراز د عامه روغتیا وزارت وزیر بیا ویلي دي که د کورونا وایروس په اړه احتیاطي تدابیر عملي نشي نو ښایي په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شي او په دوی کې 110 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شي. که د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبروئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ.